بسم الله الرحمن الرحیم د اتم کلاس جنرال ساینس دی اولنی یونټ دی ایکالوجي. که تاسو زما په دې چینل کې نوي یا تاسو سبسکرایب کړی نه مهرباني وکړئ زما چینل ورسره سبسکرایب کړئ. فایده به دا چې زه کومه نوې ویډیو اپلوډ کوم د هغه نوټیفیکیشن به تاسو ته په وخت در رسي. او بل تاسو چې زما په چینل کې په پلی لیست کې کله د خپلې خوښې ویډیو ګورئ هغه به تاسو ته په اسانه باندې هم میلاویږي. اوس نننی چې کوم ټاپک دی هغه دی فلو اف انرژي ان ایکوسیسټم. په ماحولیاتي نظام کې د انرژي د طاقت د تلل د یو ساه لرونکي ته بل ته تلل دې ته فلو وایي. بهاو که نه لکه لفظي معنی داسې ده چې دا طاقت به په دې ایکوسیسټم کې په ماحولیاتي نظام کې د یو ساه لرونکي نه بل ته ځي. ایکوسیسټم تاسو ویلی چې ماحولیاتي نظام هغه نظام ته وایي چې کله ساه لرونکي او ساه لرونکي په خپل منځ کې څه تعلق جوړ کړي او دا ساه لرونکي د بې ساه څیزونو سره په دې ماحول کې هم تعلق جوړ کړي دې ته ایکوسیسټم وایي. اوس دا خبره کوي چې یاره د ساه لرونکو او د ساه لرونکو په منځ کې خپل کم تعلق دی. په تېره شوې ویډیو کې تاسو خبره کړله چې یاره ځینې ساه لرونکي ځناور به رالګي او هغه نور به خوري او پریډیشن او هغه قصې تاسو کولي وو. نو اوس دا خبره کوي چې یاره په دې ماحولیاتي نظام کې چې د ساه لرونکو په منځ کې خپل تعلق کم دی په منځ کې په خپل منځ کې نو په دې کې به د طاقت او د انرژي چې دی نو دا به یو ساه لرونکي نه بل ساه لرونکي ته ځي. دې ته فلو اپ انرژي وایي. او دا به خوراک په شکل کې ځي. دا خبره به ستاسو وکړي چې یو ساه لرونکی به رالګي بل به خوري او بل به رالګي بل به خوري د انرژي د طاقت چې دی نو دا به یو نه روان وي بل ته به منتقل کېږي. دقه ته فلو اپ انرژي وایي په ماحولیاتي نظام کې. نو اوس داسې وایي چې ان ایکولاجیکل سیسټم په ماحولیاتي نظام جوړیږي فاوند بای د انټریکشن اف لیوینګ ارګانیزم اینډ دیئر نان لیوینګ انوایرمنټ از کالډ ایکوسیسټم. ایکوسیسټم ډیفینیشن دلته دوی داسې ولیکو چې د ماحولیاتي نظام جوړیږي د څه نه دا جوړیږي د داسې تعلق نه د داسې انټریکشن نه اف لیوینګ ارګانیزم چې ساه لرونکي اینډ دیئر نان لیوینګ انوایرمنټ او چې په ماحولیاتي نظام کې په یو ماحول کې کم بې ساه څیزونه د هغو د تعلق نه جوړیږي نو دغه ته وایي ایکوسیسټم. ګوره خبره اسانه ده چې کله یو ماحول او په ماحول کې د ساه لرونکو د بې ساه کم تعلق جوړ شي دغه ته څه وایي ایکوسیسټم دوی راغیستی دی. او ته داسې ویلی شي چې د ساه لرونکو په منځ کې تعلق او د ساه لرونکو او د ماحول په منځ کې تعلق دغه ته ایکوسیسټم. خو په یو خاص علاقه کې د یو خاص ځایګي خبره به ته کوې د یو خاص ماحول خبره به کوې د ټولې دنیا نو دغه ته بیا ایکوسیسټم وایي. او ایکالوجي تاسو ویل چې دا یو سبجیکټ لکه د بطور یو مضمون مونږ وایو لکه چې کله مونږ د دې خبرو مطالعه کوو نو دغه ته ایکالوجي وایي. بیا اوس دا خبره ده چې دلته چې د لیوینګ ارګانیزم ان اني ایکوسیسټم آر کالډ پروډیوسر په ماحولیاتي نظام کې چې زموږ سره کم ساه لرونکي دي. اوس دا خبره به کوو چې لکه دلته دوی په دوه حصو باندې زیات زور ورکړی دی چې لیوینګ او نان لیوینګ. خو د لیوینګ د دې ساه لرونکو په خپل منځ کې هم تعلق دی بیا که نه. خو اوس دا خبره کوي دلته چې په ماحولیاتي نظام کې کم ساه لرونکي دي نو هغه پروډیوسر دي. پروډیوسر دی ته وایي لکه بوټي پیدا کوننده ورته وایي پروډیوسر ته. دا خوراک تیاروي په خپله باندې او د نور ماحولیاتي نظام کې نور ساه لرونکو ته هم ورکوي. نو دا اولنی نمبر ساه لرونکی شو په ماحولیاتي نظام کې په ایکوسیسټم کې پروډیوسر چې بوټي دي. کنزیومر خرج کوونکي نو کنزیومر دی ته وایي چې یاره دا کم بوټو خوراک تیار کو یا نور ځناور دي نو هغه به رالګي هغه نور ځناور به خوري یا به دغه ځناور رالګي دا بوټي به خوري نو دغه خرج کوونکي دي یو قسم دغه ته کنزیومر وایي. دا په ماحولیاتي نظام کې دویم قسم ساه لرونکي شو. په ماحولیاتي نظام کې دریم قسم لیوینګ تھینګز چې کوم دي ساه لرونکي هغه دي ډیکمپوزرز. ډیکمپوزرز دې ته وایي چې توړ پوړ والي که نه چې هغه خوراکونه او چې کوم ګندونه او فالتو څیزونه پاتې شي هغه ماتوي او ختموي او خاورې کوي. زه ورته په ساده پښتو کې دې ته وایم خاورې کوونکي. دا داسې ساه لرونکي دي چې کله یو انسان لکه مونږ انسان کیدو په قبر کې هغه څنګه بیا خاورې شي یا یو غوا ګډه بیزه مړه شي هغه مونږ خښ کړو په ځمکې کې بیا څنګه خاورې شي. دغه شانتې د ونو نه پاڼې راوغورځېږي نو بیا څنګه خاورې کېږي. نو داسې ساه لرونکي شته چې هغه په عامو سترګو په نظر نه راځي هغه بیا تاسو ځان په یو چپټر کې وایي هغه ته بکټیریا فنجای وایي. په دې خاوره کې په دې ماحول کې موجود دي او هغه چې دی نو خاورو کولو دا کار کوي. نو دغه دریم نمبر ساه لرونکی دی په ماحولیاتي نظام کې. اوس دلته دا خبره کوي چې د پروډیوسر څه شی دي نو چې پروډیوسر هیو د ابیلیټي ټو یوز لایټ انرژي ټو پروډیوس فود ډیورینګ فوټوسینتھیسس. پروډیوسر چې کوم دي پیدا کوننده دا په دې کې دا صلاحیت پکې ده دا ابیلیټي پکې ده ابیلیټي صلاحیت ته وایي ټو یوز چې استعمال کړي لایټ انرژي د رڼا د طاقت ټو پروډیوس چې پیدا کړي فود خوراک ډیورینګ فوټوسینتھیسس د زیاتوالي په دوران کې. دا بوټي د پروډیوسر داسې قسم ساه لرونکي دي په ماحولیاتي نظام کې چې دا صلاحیت پکې دی چې رڼا د طاقت استعمال کړي او د فوټوسینتھیسس په عمل باندې پې خوراک تیار کړي. پلانټس اینډ الجی آر پروډیوسر اف ایکوسیسټم. د ماحولیاتي نظام پروډیوسر چې کوم دي پیدا کوونکي چې خوراک پکې تیاروي هغه پلانټس بوټي دي ټول بوټي پکې شامل دي. اینډ الجی او اوبړی چې ورته مونږ وایو په ډنډ کې چې کېږي شین غوندې رنګ وي
نو دغه دواړه چې کوم دی نو دا دوی ورکړي دلته چې په ماحولیاتي نظام کې بوټي چې کوم دي که واړه بوټي وي که غټ وي که ونې دي دا پروډیوسر دی په دې کې داسې ایبیلیټي شته دا صلاحیت پکې شته چې د نور رڼا د نور طاقت استعمال کړي او خوراک ته جوړ کړي. دویم نمبر چې کوم ساه لرونکی دی په ماحولیاتي نظام کې هغه دلته اوس لږ په تفصیل باندې هغه مو چې کنزیومرز ورته وایي خرج کوونکي چې دا تیار خوراک به خوري دا به څه وکړي. کنزیومرز ار دوز which obtain energy by feeding an other organism. کنزیومر هغه ساه لرونکي دي په ماحولیاتي نظام کې چې هغه خپل خوراک حاصلوي obtain کوي obtain حاصلولو ته وایي by feeding چې وخوري an other organism نور ساه لرونکي. all animals are consumer ټول ځناور چې دي نو دا کنزیومر دي لکه دوی به رالاږي نور ساه لرونکي به خوري. لکه مثال په توګه اوس دوی ته ګورئ چې کنزیومر کې څوک دي. هربیورز هغه ساه لرونکي دي چې هر بوټي ته وایي اورز خوړونکو ته وایي هغه بوټي چې هغه ځناور چې هغه بوټي خوري. are primary consumer as they feed on green plants. دې ته پرایمري کنزیومر هم وایي اولني خرج کوونکي ورته هم وایي بنیادي خرج کوونکي ورته هم وایي هربیورز ته. نو کنزیومر اولنی قسم دا شو چې دی کې هربیورز دي هغه ځناور چې هغه ډایرکټ شنه بوټي خوري as they feed on green plants چې دوی ډایرکټ شنه بوټي خوري. نو دقه ته چې دی نو هربیورز هم وایي او دغه ته پرایمري کنزیومر هم وایي. لکه بیزه ده یا سویه ده یا مږه ده که نه نو دوی بوټي خوري نو دا چې دی نو پرایمري کنزیومر شو یا ورته هربیور وایي او دا بوټي چې کوم دی نو دا خو پروډیوسر دی هغه بل ساه لرونکی شو. اوس secondary and tertiary consumer feed on the other animals so are carnivores. ځنې قسم ساه لرونکي چې بیا داسې دي په دې ځناورو کې په دې کنزیومر کې چې دا دویم نمبر او دریم نمبر خرج کوونکي دي. لکه دا بوټي خوړونکي چې کوم ځناور شو دا اولني نمبر خرج کوونکي شو دې ته هربیورز وایي او دا دویم نمبر چې پکې کم شو دا شو سیکنډري کنزیومر. سیکنډري کنزیومر دې ته وایي چې یاره دا به په دویم نمبر باندې راځي پس خرج کوونکو کې. لکه مثال په توګه اوس بوټی چې دی نو مږي وخوړو په مږه پسې مار راغی او مار وخوړ نو دا مار پکې څه شی شو دا سیکنډري کنزیومر شو. سیکنډري کنزیومر مطلب دا دی چې دویم نمبر دی د خرج کوونکو. بیا په دې مار پسې چې دی لاندې دا ورکړی هم دی بیا تاسو به اوس وګورئ بیا په دې مار پسې یا ګونګی راغی یا پسې چې دی نو عقاب راغی او هغه دا مار یې وخوړو نو هغه چې دی نو ټرشري کنزیومر شو. هغه عقاب ټرشري کنزیومر دی ته وایي چې په دریم نمبر خرج کوونکی شو په دې خوراک په زنځیر کې. تاسو په خوراک زنځیر اوس لاندې ووایي چې یو سلسله جوړېږي د ساه لرونکو د خوراک. نو اوس دا خبره کوي چې دغه ته چې دا دویم نمبر کم خرج کوونکي دي ځناور او دریم نمبر خرج کوونکي کم ځناور دي په دې ماحولیاتي نظام کې هغه ته بیا وایي کارنیورز دی ته وایي چې غوښه خوړونکي. دوی به داسې کار کوي چې دوی بوټي نه خوري خو دوی به هغه ځناور خوري چې هغه بوټي خوړونکي. لکه مږه چې دی نو مږه خو بوټی خوري نو په دې مږه پسې مار راغی د مار چې دی نو دا مږه وخوړه نو دا مار غوښه خوړونکی شو کارنیور شو. بیا په دې مار پسې چې دی نو عقاب راغی نو عقاب هم غوښه خوړونکی دی نو دغه ته کارنیورز وایي یا ورته بیا ټرشري کنزیومر وایي. امید ده تاسو به دغه ځای پورې پوهیږئ. بیا 3 نمبر ساه لرونکي چې کوم دی نو هغه ډیکمپوزرز دي. ډیکمپوزر خاورې کوونکو ته وایي توړ پوړ نیوالي. نو obtain حاصلوي انرژي خپل طاقت بای بریکینګ ډاون چې مات کړي توړ پوړ وکړي ډیډ ارګانیزم د مړو شویو څیزونو اینډ ایکسکریټري پراډکټ کوم چې پالتو پوزلي دي چې د پوزلو او د پالتو څیزونو ماتوالی وکړي توړ پوړ وکړي او طاقت ته حاصل کړي دغه ته ډیکمپوزر وایي. فنجای and bacteria are examples of decomposers. د ډیکمپوزرز مثالونه فنجای او بکټیریا ساه لرونکي دي. نو دا په ماحولیاتي نظام کې دریم نمبر ساه لرونکی شو. اوس دا خبره لاندې ورکړله چې د feeding relationship between organism can be represented in a food chain. د ساه لرونکو په منځ کې چې د خوراک د کم تعلق دی feeding relationship د خوراک د تعلق چې کم دی between organism د ساه لرونکو په منځ کې can be represented دا مونږ ظاهرولی شو in a food chain د خوراک په زنځیر. د خوراک زنځیر دی ته وایي دا یو سلسله یو لړۍ دی که نه چې یو ساه لرونکی به رالاږي بل به لګي بل به رالاږي بل به لګي نو یو خوراک یو زنځیر به ترې جوړېږي. نو اوس دا خبره کوي چې په ماحولیاتي نظام کې دا کم د خوراک تعلق دی چې ته وایي چې مږه به بوټی خوري په مږه پسې به مار راځي په مار پسې به عقاب راځي. دا خبره چې ته کوې نو دا چې کوم تعلق دی دا ریلیشنشپ نو دا مونږ په یو خوراک په زنځیر باندې ظاهرولی شو. نو اوس وایي چې فوډ چین څه ته وایي د ډیفینیشن یې لیکلی دی پېژنګلو ا فوډ چین از ا سیریز اف ارګانیزم. دا د ساه لرونکو یوه سلسله یوه لړۍ سیریز لړۍ ته وایي که نه چې یو پسې بل. نو دا فوډ چین د خوراک زنځیر چې کوم دی یا ورته غذایي زنځیر وایي دا د ساه لرونکو یوه سلسله تھرو وچ انرژي از ټرانسفر ان د فارم اف فوډ چې په دې کې د طاقت چې کوم دی انرژي دا منتقل کېږي د یو ساه لرونکي نه بل ته د خوراک په شکل کې. خبره دا ده چې د خوراک زنځیر دی ته وایي چې دا ساه لرونکو یوه سلسله ده او په دې کې طاقت او انرژي د یو ساه لرونکي نه بل ته ځي
د څه په شکل کې؟ د خوراک په شکل کې. لکه یو ساه لرونکی به رالګي بل به خوري، بل به رالګي بل به خوري، نو د طاقت به روان دي یو نه بل ته او بل نه بل ته، خو د خوراک په شکل کې به روان وي. دقه ته چې دی نو فوډ چین وایي. لکه دوی لاندې اوس ورکړی دی که نه، د جوار بوټی یې ورکړی دی مایز، او دې ته لیکلی دی پروډیوسر. نو پروډیوسر څه شی دی؟ پلانټ دي که نه، بوټي دي که نه پیدا کوونکي. دا به نور رڼا استعمالوي، د دې نه مخکې نور دی، خو نور خو ساه لرونکی نه دی. نو دلته مونږ دا وایو چې فوډ چین د خوراک زنځیر چې دی که نه، نو دا د ساه لرونکو یوه لړۍ او سلسله ده. اصل کې شروع کېږي د نور نه، خو نور پکې دلته اوس خبره نشته، دا د بوټي نه شروع دی. نو صحیح خبره به تاسو داسې زده کوئ چې یاره د فوډ چین د خوراک دا زنځیر چې کوم دی، نو دا د ساه لرونکي بوټي نه شروع دی. لکه بوټی به په اوله کې خوراک تیاروي، نو دا پروډیوسر شو، پلانټ پروډیوسر دی. بیا ورپسې به چې دی نو پرایمري کنزیومر. پرایمري کنزیومر دی ته وایي چې دا بوټي خوړونکي کوم ځناور دي، تاسو چې ورته هربیورز ویل، دا مږه به راځي او دا بوټی به خوري، نو مږه چې کوم دی ماوس پرایمري کنزیومر دی. اوس سیکنډري کنزیومر دا دی، دویم نمبر ساه لرونکی په ماحولیاتي نظام کې چې خوړل که یو څه خوري که نه، نو هغه چې دی نو سنیک دی، سیکنډري کنزیومر. نو سیکنډري کنزیومر چې کوم دی نو هغه به رالګي دا مږه به خوري. بیا په دې پسې به ټرشري دریم نمبر ساه لرونکی به راشي. ټرشري چې کوم دی اول ټرشري کنزیومر دی، په دریم نمبر دی په ماحولیاتي نظام کې، دا هم غوښه خوړونکی دی. نو سیکنډري ټرشري کنزیومر تاسو وایي چې دې ته کارنیورز وایي، دا غوښه خوړونکي دي. نو غوښه خوړونکي دي که نه، مار هم دا مږه خوري، مږه خو غوښه ده. بیا دا اول چې کوم دی دا ګونګې دا رالګي دا مار خوري، نو دا مار هم غوښه ده. نو دې سیکنډري ټرشري کنزیومر ته کارنیورز هم وایي. نو دې یو سلسله یوه لړۍ جوړه کړله، او دا لړۍ چې کومه ده د خوراک د زنځیر دا لړۍ، نو دا د بوټو د شروع ده. دا خبره به تاسو خامخا په ذهن کې یاد ساتئ چې شروع کېږي د څه نه؟ د بوټي نه، د پروډیوسر نه. بیا پرایمري کنزیومر، بیا سیکنډري کنزیومر، بیا ټرشري کنزیومر، او دغه شانته پسې مخکې روان نور پسې هم شته، خو هغه ستاسو په دې کتاب کې نه دي ورکړي. کوارټرنري کنزیومر ورته هم وایي. د دغه ځای پورې ستاسو لپاره دې لیول مطابق دغه پوره دي چې یاره ټرشري کنزیومره پورې. په دې بل پیج اوس ورکړي دي چې however وایي به هر حال in the ecosystem food chain are interlinked to form food web. په ماحولیاتي نظام کې د خوراک د زنځیرونه د یو بل سره تړلی شوي، انټرلینک د یو بل سره تړلی شوي، او دوی د خوراک یو جال جوړ کړی. لکه ډېر شي د خوراک زنځیرونه رایوځای شي، دی بیا څه جوړ کړی؟ د خوراک جال یې جوړ کړی. د خوراک جال دی مطلب دی چې یاره یو ساه لرونکی وی، خو هغه به د یو نه ډېر ساه لرونکي خوري، نو دی به یو جال غوندې جوړ کړی. بیا به دغه ساه لرونکی په خپله باندې هم نور ډېر ساه لرونکي خوري، نو دغه ته چې دی نو فوډ ویب وایي، د خوراک زنځیر ورته وایي. صحیح ده. نو دوی دلته لاندې دا د یو ورکړی دی فوډ ویب، د خوراک جال، د خوراک دا جال یې ورکړی فوډ ویب، د خوراک جال ته وایي چې ډېر شي د خوراک زنځیرونه رایوځای شي، دا به د خوراک جال جوړ کړي. لکه تاسو ورته وګورئ دوی بوټی ورکړی دی لاندې، او دا بوټی چې دی نو دا یو نه زیات ساه لرونکو خوړلی دی. ګوره ماوس خوړلی دی، ریبټ خوړلی دی، ګراس هاپر خوړلی دی که نه، واښې ورکړي دي، ګراسز یې کړي دي، بوټي دي. که ته اوس دې مږې ته وګورې نو دې مږې خو دا بوټی وخوړ، خو دا مږه بیا په خپله باندې هم نور ډېر څیزونه خوري، لکه د پاکس هم خوړل ده دا مږه، د عقاب هم خوړل ده، او د اول هم خوړل ده. نو خبره دلته دا ده چې د خوراک جال دې ته وایي چې کله د خوراک ډېر شي زنځیرونه رایوځای شي، نو دا به د خوراک جال جوړ کړي. د خوراک جال څه شی دی؟ د خوراک جال داسې دی چې یاره په دې کې به ډېر شي فوډ چین، خوراک زنځیرونه پکې، او یو ساه لرونکی به بل خوري، خو دغه ساه لرونکی به په خپله باندې بیا هم نور ډېر ساه لرونکي خوري. لکه مثال یې د مږې دی، د مږې خو دا بوټی په خپله باندې وخوړ، اوس دا مږه نور ډېر شي ساه لرونکي بیا په خپله باندې خوري. دقه ته فوډ ویب وایي، او دا مختلف یې دلته ورکړي دي. بیا اول یې ورکړی دی، هاک یې ورکړی دی، دا ټول چې دی دا بیا رالګي دا مږه خوري. دغه شانتې بیا دا ریبټ دی، دا سویا چې دی نو بوټی واښه خوړل دي، او په دې سوی پسې بیا هاک هم راغلی دی، شاهین که نه، او بیا پسې پاکس لومبړ هم راغلی دی، دا یې هم خوړلی دی. دغه شانتې د چندخې چې دی نو داسې کار کړی دی چې دی دا ملخ خوړلی دی، د ملخ واښه خوړل دي، او دا ملخ بیا دا مرغۍ هم خوري. نو یو ساه لرونکی به هغه به ځان نه خوراک کوي، خو بیا به نور ډېر شي ساه لرونکي رالاږي، او دغه ساه لرونکی به په خپله هم خوري. نو دی به یې داسې یو سلسله جوړه کړې چې جال غوندې به یې جوړ کړی، دې ته فوډ ویب وایي. بله خبره دوی داسې ورکړله چې a lot of energy is lost to the environment as food is transferred from one level to the next in a food chain. د خوراک په زنځیر کې چې کله د خوراک د یو ساه لرونکي نه بل ته ځي، دا طاقت، نو د خوراک طاقت څه شی دی؟ خوراک په شکل کې ځي که نه، خوراک طاقت دی که نه. نو دا خوراک چې کوم دی دا د یو ساه لرونکي نه کله بل ته ځي، بل لیول ته، بلې سطحې ته، بلې مرحلې ته، نو په دې کې به څه انرژي هم ضایع کېږي، طاقت به پرې ضایع کېږي هم. هغه انرژي چې ضایع کېږي هغه قسمونه دا دي لاندې دي. انرژي may be lost to the environment، و انرژي چې کومه ضایع کېږي ماحول ته هغه دا ده. as heat during respiration at each level، ځینې انرژي به داسې چې لکه یو ساه لرونکی بوټی وخوري،
او دی دغه بوټي نه طاقت استعمالوي کم، نو څه انرژي طاقت به داسې چې هغه به ترې ضایع شي د ریسپایریشن په دوران کې. نو په ریسپایریشن کې تاسو ویلي چې هیټ او ګرمایش هم پیدا کېږي که نه. بله خبره دا ده چې ځینې خوراک به داسې ضایع شي ایز ان ان ایټن باډي پارټس، ځینې حصې به پکې له ځینې ساه لرونکي داسې پاتې شي چې هغه به ونه خوړل شي. لکه مثال په توګه اوس دا دغه دی، دا سوی دی که نه، دا سوی دا پاکس خوري، نو کېدای شي د سوی نه نیمه وخوري نیمه پاتې کړي، نو دغه چې دی نو نیمه پاتې به هم شي، د وجود حصې به پاتې شي. تھرو فود میټیریل which remain undigested and through waste product excreted by consumer for example urea. ځینې ټایم کې به داسې کار وشي دا انرژي هسې ضایع کېږي په دې ماحولیاتي نظام کې، نو undigested خوراک به پاتې شي، لکه هضیمه به نه شي. and through waste product excreted by consumer، او ځینې انرژي به داسې ضایع شي چې کله د کنزیومر د خرج کوونکي کم پالتو څیزونه د خپل وجود نه وباسي، نو په دغه دوران کې به ضایع شي ځینې انرژي. فار ایگزامپل یوریا، لکه مثال په توګه یوریا، لکه ایګ چې دی، نو ایګ خو په خپله باندې انرژي نه ده یوریا، لکه یوریا کې خو هېڅ طاقت نشته، خو چې طاقت پکې نشته نو دا بیا څنګه لکه په دې په کم شکل کې دلته انرژي طاقت ضایع شو. نو دا یوریا چې تیاریږي د ساه لرونکي په وجود کې د دې لپاره هم د طاقت ضرورت دی که نه، نو په دغه شکل کې به چې دی نو انرژي چې دی نو لاس کېږي. بل نمبر 2 اوس ورکړی دی په دې صف په نمبر 10 باندې، وایي مور اینډ مور انرژي از لاست ایز وی گو ډاون ایز فوډ چین. دا ډاون نه دی دا ټکي، دا اوس دلته دوی داسې لیکلي، دا پکې مې مسټیک شوی ده، غلطي دې شوې ده. وایي زیات نه زیاته انرژي به ضایع کېږي کله چې مونږ د خوراک په زنځیر کې لاندې ځو. نو دا خبره غلطه ده، خوراک په زنځیر کې چې ته لاندې ځې نو د انرژي ضایع کېدل کمیږي نه، د انرژي سیوا کېږي چې په خوراک زنځیر کې لاندې ځي. نو دا به داسې کوي، تاسو د ډاون ټکي په ځای باندې به تاسو ولیکئ اپ. مور اینډ مور انرژي از لاست ایز وی گو اپ ا فوډ چین. کله چې مونږ د خوراک په زنځیر کې د لاندې نه په بره باندې ځو، نو دا طاقت او د انرژي چې کومه ده د دې ضایع کېدل به څه کېږي، دا به زیاتېږي. لکه ګوره اوله بوټی که نه، بوټي کې ډېر شي طاقت و، هغه مږې وخوړ، په مږه کې ته طاقت راغی، مږه بیا چې دی نو پاکس لومبړې وخوړه که نه، یا هاک وخوړه، نو چې دغه شانتې د لاندې نه په بره باندې ځي، نو هله به بیا انرژي کمیږي، د یو ساه لرونکي نه بل ته ورو ورو به د انرژي هغه لیول چې دی نو هغه به ضایع کېږي، ضایع کېدل بیا ورو ورو سیوا کېږي، چې نو بل ته ځي، بل نه بل ته ځي، بل نه بل ته ځي. نو دا داسې پکار دی چې ایز وی گو اپ ایز فوډ چین، د خوراک په زنځیر کې چې موږ د لاندې نه په بره باندې ځو، نو د انرژي د طاقت دا ضیاع چې کومه ده دا ضایع کېدل دا به زیاتېږي. بیا دلته وایي چې د ټوټل انرژي از هایست ایټ د پروډیوسر لیول. نو هغه خبره چې اوس دا ورپسې وکړئ نه، وایي چې کم زموږ سره زیات طاقت دی نو هغه په پروډیوسر لیول باندې چې شروعات کم ځای بوټي چې کم دي په هغه ځای کې به سیوای اینډ لویسټ ایټ د لاس لیول، او په اخرني لیول باندې به کم وي. نو خبره اسانه شو. اوس دغه ځای کې دغه ډاون ټکی چې دی نو هغه اپ کول پکار دي. کله چې وایي ټوټل انرژي چې زموږ سره ده، پوره انرژي از هایست، دا به ډېره زیاته وي په کم ځای کې، د بوټو په لیول باندې، په پروډیوسر لیول باندې، او دا به د ټول نه اینډ لویسټ او د ټول نه کمه انرژي به چېرته وي، په اخرني لیول باندې، چې په فوډ چین کې مونږ اخرني سر ته راسو نو انرژي به کمیږي. بیا وایي د ټوټل انرژي ان د ویریس لیول اف فوډ چین کین بي ریپرزینټډ ان ا فارم اف پیرامید. د خوراک د کم مختلفې سطحې او مرحلې چې دي په خوراک په زنځیر کې، دا مونږ په یو تیکون شکل باندې هم ظاهرولی شو. دا لاندې ورکړی دی، لکه ګوره داسې خبره ده چې دا کمې مرحلې دي د خوراک، که نه مونږ وایو چې په پروډیوسر لیول باندې خوراک ډېري، طاقت ډېري، بیا په پرایمري کنزیومر باندې لږ دغه نه کمي، بیا لږ کمي، بیا لږ کمي، سیکنډري او ټرشري داسې پسې ځه. نو دا مونږ په بل یو شکل کې د خوراک د زنځیر هم ظاهرولی شو په دې تیکون شکل کې. نو که تاسو د تیکون شکل ته وګورئ په اولني سر کې انرژي ډېره وي که نه، نو دی دا لاندینی سر پلن دی، بیا د انرژي ورو ورو کمیږي چې په فوډ چین د خوراک په زنځیر کې به بره ځي، نو برنی سر یې تنګ دی. نو تاسو ته دا خبره کوي د خوراک د زنځیر چې کوم دی نو دا مونږ په دې څیز باندې هم ظاهرولی شو، په پیرامید باندې. This is called pyramid of energy. دې ته د انرژۍ پیرامید وایي، تیکون ورته وایي که نه. درې ګوټی څیز. A pyramid of energy is always broad at the base. دا پیرامید د خوراک د زنځیر یا د انرژي د پیرامید چې کوم دی د تیکون، دا به همیشه دپاره په لاندیني سر کې پلني براډ وایي and narrow toward the top. او چې بره طرف ته مونږ ځو، بره سر ته مونږ ځو، نو دا به تنګېږي، نیرو کېږي به. نو ځکه چې د لاندې د پروډیوسر نه د بوټو د سطحې نه ته کله روان شي او بره ځې په خوراک زنځیر کې، نو فوډ د انرژي کمیږي، نو چې انرژي کمیږي نو هغې تنګ ظاهر کړی دی. نو بس خبره دلته ټوله د فوډ چین نه د خوراک د زنځیر نه تاویده، چې د خوراک په زنځیر کې به داسې کار کېږي چې د خوراک به د یو ساه لرونکي نه ځي بل ته، خو طاقت به د یو ساه لرونکي نه ځي بل ساه لرونکي ته په ماحولیاتي نظام کې، خو د خوراک په شکل کې به ځي.
دقه ته فوډ چین وایي د خوراک زنځیر، او چې ډېر شي د خوراک زنځیرونه رایوځای شي نو د هغه نه د خوراک جال فوډ ویب ته جوړ شي او څه انرژي به ضایع کېږي هم، او انرژي به همیشه دپاره په پروډیوسر لیول د بوټو په لیول باندې سیوا یم چې په بره باندې ځي فوډ چین کې نو ورو ورو به کمیږي. او د ټولو نه اهمه خبره پکې دا ده چې دا فوډ چین د خوراک زنځیر به شروع کېږي د څه نه؟ دا به د بوټي نه شروع کېږي. دا بوټی چې دی نو پروډیوسر دی، داسې ساه لرونکی دی چې ایبیلیټي صلاحیت پکې دی چې دا پیدا کننده دی، خوراک به تیاروي. نو امید دی تاسو به د دغه ځای پورې پوهه شوي یئ. که ستاسو څه قسم سوال وي تاسو زما نه په کمنټ سیکشن کې تپوسلی شئ.